بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمن لیدونکو سلامونه نیکی هیلې خدای دې کڅ روغ جوړ اوسئ او تاسو ټول ته بیا هم لډېرې وګدې مو د خیرغلاس وایم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته ان شاء الله چیرته رک روغ خوشاله سوکاله اوسئ. روژه مو هم ډېره مبارک شه. نن هم د روژې مبارکې میاشتې دریمه ورځ ده، د جمعې مبارکه ورځ ده او هیله مند یم چې تاسو هم هر شي چې یاستئ که د افغانستان دننه زما ویډیوګانې ګورئ هم خوشاله روژه مو پیل کړې اوسئ او دغه دوه ورځې مو هم په خیر او په خوښۍ سره تېرې کړې اوسئ. او که چیرې د افغانستان څخه بهر هم یې نو ان شاء الله چې یوه ښه روژه مو پیل کړې اوسئ او ان شاء الله چې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي. مهمه ده چې د روژې مبارک میاشتې په لړ کې وکړای سو پوره طاعتونه او عبادتونه وکړو او د خپلې دغې سپېڅلې میاشتې څخه موږ او تاسې په ښه توګه ګټه واخلو. یعنې هره شیبه یې کوښښ وکړو چې عبادت وکړو، نفلونه وکړو، قرآن عظیم شان تلاوت کړو، دې ترڅنګ ښه کارونه ترسره کړو، ښه عمل ترسره کړو او ښې خبرې وکړو. نو په هر حالت کې لمنم چې تاسو هم ښه اوسئ. حتما کومنټ راته وکړئ. ستاسو کومنټونو ته په تمه یم چې د خپل حال احوال نه مې خبره کړئ. له ټولو هغو ګلونو خویندو ورونو څخه نړۍ مننه کوم چې همیشه مو زما په ځینې ویډیوګانو کې بار کومنټونه یې کړي چې حسینه ولې ته په یوټیوب کې ویډیو نه ږدې. ځینې ستونزې وي، ځینې مصروفیتونه ول، د هغې لپاره زه په دې باندې نه بریالی کېدلم چې تاسو ته ویډیوګانې کږدم، ولې وروسته له دې کوښښ کوم چې کېږدم. نن هم یوه ډېره ځانګړې ورځ ده او په یو ځانګړي مناسبت مې وغوښتل چې دغه ویډیو ریکارډ کړم او له تاسو سره هم شریکه کړم ځکه غواړم تاسو هم ما سره زما په دغه ښه ورځ په دغه ورځ چې زه ډېره خوشحاله یم ډېر د الله پاک شکر پر ځای کوم تاسو هم راسره واوسئ او ستاسو شتون هم ماته لا ډېره خوښي رابخي. ګلونه هېوادوالو داسې د روژې مبارکه میاشت هم ده نو ستاسو ډېر وخت نه نیسم کوښښ کوم چې لنډه ویډیو جوړه کړم ولې وګورم چې څومره کولی شم. هېوادوالو په دې هیله یم چې تاسو هم خوشاله اوسئ. موضوع دا ده چې دا ویډیو ځکه جوړوم چې نن د هوت میاشتې لومړۍ نیټه ده او همدارنګه د فبروري میاشتې شلمه نیټه ده. دغه نیټه زما په ژوند کې واقعا ډېره ځانګړې ده. یعنې که څومره هم زه په هکله خبرې وکړم بیا به هم کم وي. یو کتاب خو مې په هکله ولیکه ولې زه فکر کوم چې اوس هم ډېر کم دی چې زه وکړی شم د دغې ښکلې ورځې توصیف وکړم. د الله پاک زښت ته زیاته شکرګزاره یم. واقعا ډېره خوشحاله یم چې د دغې ورځې او د دغې نیټې پیرزوینه په ما کړې ده. د هوت لومړنۍ نیټه یا هم د فبروري شلمه نیټه زما د نازولې لورکۍ د هوره جانې د کلیزې سره برابره ده. یعنې دقیقاً شپږ کاله مخکې هوره جانه په همدې نیټه نړۍ ته راغله او زه واقعا ډېره زیاته شکرګزاره یم. تاسو همیشه د هوره جانې په هکله ماته همیشه ښه نظرونه مو راسره شریک کړي دي او ښه پیغامونه مې راکړي دي. زه ډېره زیاته مننه کوم. زه دعا کوم چې د هوره جانې په ګډون ټول کوچني ګلالي ماشومان د الله پاک خوشحاله، آرامه او ښه استعداد سره یو ځای لوی کړي او ستر کړي او د دغه هېواد د دغې ټولنې د اسلام په خدمت کې د دوی واوسي. نو نن هم داسې د هورې کلیزه ده، لومړنۍ کلیزه ده چې د روژې مبارک میاشت کې برابره شوله. زه یعنې دا یې واضح خبره ده چې راتلونکو 2-3 کلونه به د هورې کلیزه په روژه کې برابرېږي. په هر صورت زه همیشه د هورې جانې د پیدایښت څخه تر ننه پورې هره ځانګړې ورځ مې ورته لمانځلې ده او که سره له دې چې که ناروغه اوسم، که کار ولرم، که وظیفې ته لاړه شم، که داسې روژې مبارکې میاشت وي، یعنې هغه څه چې اوسي ول بیا هم زه کوښښ کوم هورې لپاره ځانګړې ورځ ورته لا ځانګړې کړم تر څو کله چې ستره سي او د دغه ویډیوګانو لارې څخه وګوري چې د مور په زړه کې، د پلار په زړه کې څومره ستر ځای لري او څومره زموږ په ژوند کې دا مهمه ده. نو زه راډایم چې خوشحاله اوسي او د دې خوشحالي زما لپاره هر څه ده. نو نن د هوره جانې د شپږ کلنۍ کلیزه ده. یعنې دقیقاً چې 15 کاله د ژوند پوره سوله او له نن څخه نو په شپږ کلنۍ باندې پښه ایږدي. موږ ستاسو په عامه اسلام دغسې یو کلمه ورته استفاده کوو. مګر تصادف څه دی؟ یو دا چې روژه مبارکه میاشت ده. زه نسم کله چې دغه ورځ ورته یعنې غټه ونیسم، یعنې لمانځنه ورته وکړم، خپلو خپلوان راوبلم، د هورې دوستان راوبلم او هغه کسان چې واقعا هورې ته ډیر زیات ارزښت لري لکه د هورې نیا ده، د هورې بابا ده، د هورې کاکاګان دي، د هورې د کاکا میرمنې دي، د کاکا اولادونه دي، یعنې د تره اولادونه دي، همدارنګه خاله ده
او نور د خاله اولادونه دي، یعنی همدارنګه عمجان ده، عمگان دي، د عمه اولادونه دي، یعنی ټول خپل خپلوان هغه کسان چې زه پوهیږم چې هوره په هغوی ډیره ګرانه ده او همدارنګه هغوی هم هورې ته ډیر زیات ګران دي. نو دغسې تصادف چې روژه ده. اوس به تاسو وایئ چې ولې نو روژه خو په ټولو خلکو ده، ولې خلک خپلې کلیزې هم لمانځي، خپلې خوښۍ هم لمانځي. خبره دا ده چې د روژې مبارکې میاشتې په لړ کې زه په لومړي ټلویزیون کې د روژه ماته خپرونه مخ ته وړم او زه د اوس هم دفتر ته راغلی یم. ساعت به هم تاسو ته وایم څو بجې دي، نه پوهېږم ساعت به څو بجې دي، 4:09 دي د مازدیګر. نو 5:30 بجې زما لایف خپرونه شروع کیږي. زه باید ورته بشپړ چمتووالی ولرم او بل دا ده چې د روژې مثلا که ما میلمستیا نیولې وای ښه زه خو اوس په 3 بجو دفتر ته راځم یا مخکې له هغه څخه یا وروسته له هغه څخه، بیا نو تر ډېر ناوخته دلته اوسم، مثلا روژه ماته هم دلته کوو، بیا وروسته له هغه څه بیرته ځم ښه زما میلمانه به څنګه کېدل. یعنی هر څنګه چې ما فکر ورته وکړه برابر نشول. ما ویل نباید څوک اذیت کړم په دې بلنې باندې ځکه ټول روژه دي. همداسې هوره جان ته دعا کوي. زه فکر کوم چې هر څه ده. بل دلیل هم دا و چې زه هر ورځ ساري بامداد خوش خپرونه کوم، یعنی که نن شپه ما میلمستیا نیولې وای حتما د شپې تر ناوخته باید د میلمنو سره وای کار د هر څه، سبا ته بیا هم پیشلمي ته راویښېدل، هم سهار ته بیرته دفتر ته راتګ او زه باید خپرونه په بهترین شکل مخ ته یوسم. نو څه دلایل یې درلودل چې ما ونه غوښتل دغه غټه میلمستیا ونیسم. ولې ما قدجان دومره فکر وکړ چې حتما باید د هورې لپاره ځانګړې کړو. سږ کال د خیر یا هم تر هغه کلونو چې د هوره جان کلیزه په روژه کې راځي د خپل خپلوانو دوستانو عزیزانو لپاره به زه بخښنه وغواړم چې نسم کولای غټه کلیزه ورته ونیسم. ولې وروسته څخه چې د روژې څخه د هورې کلیزه ووتله بیا به راحته لکه تیر کلونه مې چې هر ځل ورته نیولې دي د هوره جانې لومړنۍ کلیزه، دویمه کلیزه، درېیمه، څلورمه، پنځمه د ټولې غټې غټې ورته نیول دي. خپل هغه کسان چې واقعا موږ ته ډېر ځانګړي دي، ډېر خاص دي، زموږ خپل خپلوان دوستان عزیزان ټول ته بلنه ورکړې. دا په هر صورت نو اصل خبره مې دا کوله چې د دې لپاره چې زه غواړم هورې ته دغه شیبې ځانګړې کړم، حداقل باید هغه ساده لمانځنه واوسي. نو ومې غوښتل چې له کور څخه بهر یو رستورانت ته لاړ سو او دغه رستورانت به څه وخت وي چې زه د وظیفې څخه خلاصېږم. نو تاسو هم راسره مل اوسئ ګلونو خویندو ورونو چې څنګه کولی شو زه خپل دغه کارونه تنظیم کړم. دفتر ته چې راغلم ځکه ما هورې ته ډالۍ نه واخیستې، نو دلته لاړم دفتر ته نږدې، هلته یو غټ ستور دی، د هغه نه مې ځینې شیان واخیستل ځکه په زړه مې نه خو بیا هم د هېڅ نښې دي. هغه څه باندې چې څوک خوشحاله کېږي او ما ته ډالۍ په ژوند کې ډېر ارزښت لري. همیشه مې خوښېږي چې نور ته هم ډالۍ ورکړم، همیشه مې خوښېږي چې ډالۍ ترلاسه کړم. د عمل لپاره هورې ته هم باید په دغه ځانګړې ورځ حتما ډالۍ ورکړم. ځینې واړه شیان مې واخیستل، راځئ په ګډه سره غواړم له تاسو سره یو ځای ده پیک کړم، بسته‌بندي یې کړم او بیا به نو ځان تیار کړو د خپرونې لپاره. خپرونه به مخ ته یوسم که امکانات لږ ویډیو به د دې منځ نه هم درته واخلم. بیا به لاړ سو. نو زه نه پوهېږم چې آیا قیجان به ما پسې راسي دفتر ته ما به بوځي او که نه هغوی به لاړ سي رستورانت ته، بیا به زه پسې ورځم. زه غواړم دغه اخرېدل لپاره مې چې دا ګوډۍ واخیستله. څنګه دی تاسو خوښېږي؟ پوهېږئ تصادف څه ده، تر څو میاشتو مخکې هم هوره جانې به ویل چې ما ته په کلیزه کې هر څه آبي واخلئ، بلو آبي رنګ ډېر خوښېږي، وایي کیک راته بلو واخله، ډالۍ راته بلو واخله. ځکه زه بلو وایم چې هوره بلو تلفظ کوي، یعنی آبي نه نسبت بلو ډېر وایي. بیا به د ویډیو په لړ کې به زه حتما د هغې نه خبره واخلم، ورته وایم چې کوم رنګ دې خوښېږي. نو دی به همیشه ویل چې آبی 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 آبی، دا آبی کالی آبی، موسی ته وایي کالی آبی وکړه، ته کالی آبی وکړه، پلار ته کالی آبی وکړه. خو خیر نن د 2-3 ورځې کې وایي چې ممي ګلابي، وایي چې آبي د هلکانو رنګ دی. زه فکر کوم چې دا د کودکستان نه زده کړی دی. د دې لپاره چې هوره جان خو مکتب ته ځي او الحمدلله اوس دغه را روان کال چې له خیره پیل کېږي. هوره جان اول ټولګی اول سم شروع کوي، مګر د دې لپاره چې د ژمي په لړ کې زه هم وظیفې ته راتللم او هوره جان هم کور کې ته نه وه، نو د موسی جان سره مې یو ځای ولېږله د موسی جان وړکتون یا کودکستان ته چې هلته باید د ژمي کورسونه وایي، یعنی قرآن عظیم شان د قرآن کریم درس باید وایي، نور ځینې خپل درسونه باید تعقیب کړي تر څو راتلونکي تعلیمي کال ته آماده اوسي. نو اوس هوره جان په کودکستان کې زده کړې ده چې نه بلو خو د هلکانو رنګ دی، ګلابي د نجونو رنګ دی. زه ورته وایم بچی هر رنګ چې دی په طبیعت کې ټول ورنه استفاده کولی سي، نارینه، ښځینه، نجونې، هلکان. خو ماشومه ده نو کله چې یو څه زده کړي حتما یې په ذهن کې پاتې کېږي. بیا ما هم غوښتل دا ګوټې مې ورته خوښه کړله. ګورې دا نو ګلابي ده، دا جای نه خیلی لږ آبي لري، خو
زه ډاډه یم چې ډېره بې خوښه سي دا چې څه احساسات په وړاندې ښکاره کوي بیا به هماغه وخت وګورو. تاسو هم راته ووایئ چې څنګه دی ذوق مې ښه دی که نه. هغه خرسک ولې خرسکان خوره 2 3 4 دانې لري. ممګوري په دې څو ورځو کې ډېره خوښېږي. زه به دا لږ شاته ونیسم چې ښکاره سي دومره ده نه غټه ده نه وړه ده خو خیر شاید دا بیا 3 کلنه راځي. نو یو خو مې دا ګوډي ورته واخیستله. بل مې د نن شپې لپاره دغه تاجک د هپی برډی ورته واخیسته. نو فکر دا نتیجه ورکړي خو که نه خو خیر ماشوم د پرې خوشحالېږي. دغه به لرې کړم نو که نه یو دی نه دا به لرې کړم چې همالته بیا مستقیم ورپه سر کړم. ماشاءالله د ما همکاران دومره باسلقي دي چې قیچیم لري. نن جمعه ده د ما نور همکاران نشته دي ځکه ما د موقع نه ښه استفاده کړله. راحته کولی شم ویډیو مې ثبت کړم چې هغوی ته هم مزاحمت ونه سي. نو د شام ته چمتو کېږدم. غواړم چې ډالۍ م جوړه کړم بیا زه خپلو نور کارونو ته ورسېږم. نو دغه تاجک مې ورته واخیسته دا نو په توفه کې نه ایږدم ځکه باید هلته یې ورپه سر کړم. دا وړکی قطعه مې راوړ. زه باید د شان منظم کېږدم دلته به یې کېږدم. تاسې غواړم چې تاسې هم وګورئ. ښه دا ککو مې واخیست. دا مې څو دانې واخیستل چې همدغه قوطي لاندې ورته کېږدم. داسې ډېر ښه ایښوده کېږي. ښه ورپسې هم دا کتابچې مې پیدا کړل. دا د هورې زښته زیاته خوښېږي. یعنې زه په دې خوشحاله یم هر هغه څه مې چې پیدا کړي دي د هورې ډېر زیات خوښېږي. همیشه د هوره جان واړه شیان خوښېږي. مثلا وړې کتابچې خوښېږي وړه قلمونه یې خوښېږي. نو زه هم غواړم چې داسې ښکلي شیان ورته واخلم. دا به انشاءالله بیا مکتب کې استفاده کوي. دا یو وخت دا کارتونې مونږ ډېر زیات لیده مکتب کې. ښه دا به هم لیدونکو زه به دا کېږدم بیا به بېرته کمره راته وکړم تاسو ته به هم در وښیم چې څنګه راغلی ده. ښه دا به څنګ په څنګ کېږدم. او دا ښایسته عینک یې صدقه دا به د هورې په سترګو څومره ښایسته ښکاري. یو ور به زه هم درته امتحان کړم. واو فکر وکړئ چې ما ته دومره ښکلې ښکاري هورې باندې به څومره ښکلې ښکاري. ښه دا 2 رنګه دي. دا 2 دانې عینکې ځکه د ما ډېرې خوښېږي چې هوره عینکې واغوندي. ولې کله چې زه بیا عینکې استفاده کوم بیا نو هغه حتما د ما اخلي. د هغه لپاره مې د تماثل ګوره 2 متفاوت رنګونه دي. ښه دا 2 عینکې به هم دلته منظمې کېږدم. البته دا مې د کوره ورته راوړی. دا مې هورې جان ته جوړ کړی وه. دا مری مروارید دی اصل مروارید او دا مونږ ته ډېر زیات ارزښت لري. ما ته قایجان ته د دې لپاره دا مروارید څه دی زه نه پوهېږم ووایم که نه خو مونږ ته ډېر ارزښت لري. زه فکر کوم همدومره کفایت کوي ځکه د یو ډېر ارزښتمن کس غاړکۍ وه او بیا یې هغه قیجان ته تحفه ورکړې وه. بیا قیجان ما ته یو دانه دستبند جوړ کړ یو دانه هم هوره جانې ته. بیا نو د نور کلونه دا د هورې په لاس کې وړ وه ما ورته ساتلی وه یعنې غټ و وبښئ لاسونه یې وړول ما ورته ساتلی وه. نن را په یاد شو ما ویل هورې ته فکر کوم بهترینه ډالۍ به دا وي. دا د مروارید دستبند دا به هم درته کېدم. او دغه قیتکان دا بله ورځ د هوره جان ماما ودان صاحب ورته اخیستي ول ولې ما هورې ته نه وروړي. دا مې نن راواخیستل چې ورته کېدم. دا داسې دي دا ښایسته ځکه ماشوم په همدې شیانو باندې خوشحالېږي. دا بزه لږ منظمه کېږدم. ورپسې هم دا یو پنسل مې واخیست ځکه عموما په قلمونو کې ښایسته ډیزاینونه ډېر زیات دي. ولې دې لپاره چې هوره خو اوس نو په اول سم کې ده پنسل نه استفاده کوي. من په پنسل کې لږ څه په سختۍ پیدا کېږي. بیا مې دغه پیدا کړ ګرچې ډېر مې غواړي کېدل چې دا آبي نه ګلابي باید وي خو مګر متاسفانه نه وه. بیا مې خیر همدومره هم ګزاره کېږي حداقل د خپله پنسل ګلابي ته لږ ورته دی. دا به کېږدو. همدارنګه د قلم دا نو دې لپاره چې رنګه هر رنګ دی او د هوره جانې هم هر رنګ ډېر خوښېږي. نو زه فکر کوم چې ډېر به ښه وي. د ښوونځي په دوران کې مونږ په دې باندې ډېر ساتري کولی. یاد په خیر تاسې هم خپلې خاطرې راته ولیکئ.
دومره مورد د لیکنې په بڼه کې برخه کې کار نه اخیسته لکه دومره چې ساعت پرې تېروم. ښه یو هم د قلم در څنګ په څنګ کېږم. ښه ورپسې هم نور دا هم رنګې مې ورته واخیستلې بل دا مې باید لاندې ایښي وای. یو څو دانې اصل پنسل پاکونه او قلم تراشونه رنګه رنګه ځکه د ماشومانو رنګه رنګه ډېر خوښېږي بخصوص وره دا مې دې لپاره واخیستم د دې لپاره چې څو ورځې بعد نه دا مکتبونه شروع کېږي. مقصد لیدونکو د دې لپاره چې ما ډالۍ نه وه اخیستې او چمتووالی مې مخکې له مخکې نه درلود کوښښ مې وکړ چې حتما یو څه باید واخلم او دا هم چوشکې دا ډېر خوندور دي. اوس نو زموږ روژه ده. دا به هم دغسې کېږدم. خلاص شو او دا رنګ کاستوفه مې واخیستله چې مثلا دا رنګ پوښ کړم او که دا نقره‌یي ولې زه فکر کوم چې دې لپاره چې ماشومه ده نو دا رنګه مخ به ډېر زیات خوښ شي. ګوره په دې روژه کې دوکاندار ماته دا رنګ داسې کاستوفه راکړې دا جای خراب. زه هلته یو رقم په عجله وم مالت شیان خوښ شم دواړه خواوې خرابې که دا بېرته راوړې خو په دې روژه کې نو خپل اعصاب به مې هم خراب شي د هغه ځکه که چیرې ښکاره نه شول همدغه نه به استفاده وکړم. ښه زه به یې ورته تاسو ته دروښیم چې آیا منظم ایښي دي که نه. په دې خو ډېره جګر خو نه کړم زړه مې درب چې بېرته یې واوړم. ساعت څو بجې دی؟ 4:30 بجې دی. وخت مې ډېر کم دی. اوکې چې توفه نه کړم خیر زموږ ستاسو په د خوشحالۍ په ورځ کې نباید داسې یو څه دلیل پیدا شي چې موږ خفه کړي. خیر چاکلیت دی خو دا جینې لږ وړې دي. دا سره هم دا ګوډې او البته د چاکلیت په دې پلاستیک کې وکړم. مقصد دومره دی چې له دې ډالۍ څخه نه پوره خبره ده نه یې پلار خبر دی. نو بګورم هلته چې لاړ شم چې د عکس العمل کوي په ځانګړې توګه ډېره لیواله یم چې وګورم پوره جانه کله چې دا ګوډۍ ګوري کله چې دا چاکلیت ګوري یعنې هغه هم په چاکلیت کې نورې ډالۍ څه عکس العمل به ښکاره کړي. ښه دا هم خلاص شو. دا به دواړه زه په خلطه کې کېږدم ګولې به داسې کښېنم.
نو ګلونو خویندورونو را سره مل اوسئ. زه به لاړه سم خپل نورو کارونو ته به ورسېږم. دا مات نسي نه زه به خپل کارونو ته ورسېږم، خپرونو ته به ځان چمتو کړم که امکانات و تاسو به هم ځان سره بوزم، ولی دست مونږ شاید ډېر استودیو کې اجازه ونه لري چې ویډیو واخلم، خو بیا هم کوښښ کوم چې تاسو ځان سره ولرم. را سره مل اوسئ. زه خوشحالیږم چې تاسو په نننۍ ورځ زما ملتیا وکړئ او را سره اوسئ. همدارنګه د هورې جان ترڅنګ هر هغه زمونږ خور یا ورور چې مشر دی که کشر دی، ځوان دی یا ماشوم دی چې د هود په اوله یا هم د فبروري په 20 نیټه د کلیزې ورځ ده، نو زه په خپل وار سره تاسو ټول ته ډېره 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 مبارکي وایم. یا واقعا تاسو ځانګړي یاستئ چې په داسې ښکلې ورځ نړۍ ته راغلي یاستئ. خوشحاله اوسئ، ملتیا مو وکړئ او ستاسو کومنټونو ته هم په تمه یم. ویډیو مو هم له خپلو عزیزانو سره شریک کړئ. که چیرې یوټیوب چینل مو نوی سابسکرایب کړئ حتما سابسکرایب کړئ. سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما برآمدیم امروز از هورې جان ما را سالگریش از بخیر که برش تجلیل کنیم. ما میریم به هورې جان چیز بگیریم، کالا بگیریم. صحیح بچه؟ کالا باید بگیریم؟ پنگ بگیریم؟ و موسی جان چه قسم بگیریم؟ و موسی جان بلک بگیریم؟ بلک باش هر کدام که خوش کرده نه؟ صحیح بچه؟ صحیح؟ دوستان عزیز بریم طرف خرید دیگه. با هورې جان ما پنک خوش کرده، گلابی ره گفته به من گلابی کالا بگیرن دیگه، کیکش هم گلابی باشه، کل چیزایش گلابی باشه دیگه. مادر جانش دیگه وظیفه است. هر وقت که آمد بخیر او را باز گرفته همه میریم. صحیح؟ حال بریم طرف خرید کالا بخریم او کیک فرمایش بدهیم، کالا بگیریم. صحیح؟ دوستان عزیز منتظر باشین تا آخر برنامه ما. دیره خوش کردی؟ باش که دیگه هم ببینیم بچه من دیگه کدامش خوبش هست. خب اون طرف هم کالا هست. اینیشو خوش کردم. خب باش که دختر من قد چیزا را خوش میکنه. یک دانه خوبش خوش که باز اسماعیل اون طرف سیکون میدونه. با مادر چی بگیریم؟ با مادر با مادر میگیریم باش. این خوش کردم. خوش کردی؟ ایشم خوش کردم. کدام خوش کرده؟ اینی خوش کردم. خیلی خوش کردی. عزیز هورې جان ما یک جایی دیدیم جاتا تو مناسب نبود برش دیگه آمدیم دیگه جایی که ایجا برش خوش کنیم. آستا بچیم بریم بریم. یک چیز خوش میکنیم. یک چیز خوش میکنیم؟ بریم. خب بیاییم. هورې جان کدام چه خوش کردی؟ اینی همون رو برد بگیره برد خاطر قدر هورې جان ما خوش کرده هفته با هم سر تا آمده بچی؟ همون پنگ ساییست؟ ساییست. دوستان عزیز آمدیم کیک دیگه اینی رو برش فرمایش دادیم. دیگه کنیم کدام کیک خوش میکنی بچه؟ کیک هم پنگ باشه؟ هر شيء من يعني يا وين برجول H double O H R A و آ ای آ آره و تکی
دوستای عزیز ما تیار شدیم، منتظر حسینه جان هستیم، مادر هوره جان. دیگه هوره جان هم تیار شده، موسی جان هم دیگه وقت ما وقت شده، تاریکی سبا چی؟ با کی منتظر مندی؟ با مادرم. و موسی جان سعی که اینکار سرجبه پوشیده تیار شدی به چی؟ ما منتظر هستیم پیش روی دفتر حسینه جان دیگه بیاین بریم. به اجازه تان رمضان الان شاید شما بگید که آب نوش جان میکنه از خاطر از که افطاری شده دیگه میبینین که تاریکی هسته دور از دلتان. بطه آم میخوریم. آب میخوری؟ موسی جان هم آل میخوره. دیگه ما منتظر میباشیم، شما هم برنده باشیم. حسینه جان آمد همت یک جایی باز میریم طرف رستوران بخیر. رستوران بریم پیشمنیجه بریم. موسی جان ما زیاد شوق هسته. موسی جان سنگه ای؟ های سنگه خودم یادم. های سنگه های جوری به های سطحیتی سکر تازه بندازه. آفرین شاباس. باید بسات میکنه. حالا دوستای عزیز منتظر هستیم باش که چی وقت میه چقدر دیر بود، شاید یک 5-10 دقیقه بود بین دیگه ما منتظر هستیم. همین لحظه از برنامه افطاری شاید خلاص شود. گفته میشه که خلاص شدی، پیام برش مانده بودم که باز برایم. ما منتظر می باشیم دوستای عزیز. هیوادوال سلامونه، بیا هم خدا که چه اوسئ. خبران خلاص شوله، یعنی شپږ نیمې بجې دي. ما هم حرکت وکړ چې لاړه شم. باید خپل شیان ټول کړم ځکه چې هوره جان دوی راغلي دي او جالبه څه ده، دا د موږ د یو همکار لخوا هوره جان ته تحفه وه. وایي دا واخلم، ویل ډوډۍ نه خوري. ما ویل چې د لپاره ځم چې نن د هورې سالګرده ده راپسې راغلی دی. نو وایي چې دا د ما خوا نه ورته آیسکریم واخله. په دې یخ کې خو آیسکریم نشته، خو خیر زه خپله دې ته ورکوم چې هر څه وکړه. نو لاړو سو، زه به ډالۍ هم واخلم، خپل نور شیان به هم واخلم او هورې جان دوی ته به وروځو. بیا هم مننه کوم چې تاسو زموږ لیدونکي هستئ، راسره اوسئ. ماښام د اذان سره یو ځای یو زلزله هم وشوله. هیله من یم چې په ټولو هیوادوالو په خیر تېره شوې اوسي. تای تو پوشه لکه تا میشیم بچی منه. تای تو بپوش. بعد بیش پوره بله پایه. دارو دستی. اونجا به کامرا سک. پوره نکو که میترسن. Kam gulguzu. Dura, ini terus. غواړو چې خپلې خوږې شیبې همدلته ولمانځو. ماشاءالله ډېره
خیلی فضا ده او خدمت‌های هم دیر عالی دی او دیر کلی ځای هم غوره کړی دی ډېر ښایسته نو دواړه ډېر ناارامه دي چې څه وخت کیک قطع کړي او شروع پرې وکړي تاسو وینئ چې دا اوس یې شروع پرې کړې ده نو زه غواړم چې په همدې شېبو کې کورجن ته یې ټوټه ورکړم تاسو یې درته صبر شمال ته Like para vos? Ya. Sabri musak ni sabri biraz. Udah. Supaya cepat tu. Fresh mi? دوستای عزیز باش که کامera را از بالا بگیرم از خاطر دو لایت زیاد است تا کمک روشن تر میه Ya, dua, nak saya makan saya cuma tu. Oh, كل شيء كذا كل. بو پشتو هورجان بو پشته هورجان مطلش پینگ پینگ شده پینگی شدی دیگه بچه دیگه مثلا چیکار کردن گرفتی دیگه کاکاو برات گرفتی دیگه کلم برات گرفتی چیز؟ کلش از کی است؟ از بندک برات گرفتی دیگه کلش از کی برات حالا بیا ماشم بکن هورجان خوشت آمد؟ تشکر هورجان ما دیگه 6 ساله شد بخیر امروز من عمر طولانی نصیبشان کنه و از موسی جان هورجان مادر جانشه که همیشه از این لحظه ها ما خاطرات داشته باشیم و تجلیلش کنیم دوستای عزیز من از هنه نیستم پشت کامرا هستم این طرف فرمبردار هستم از خاطر از که پیشتر درایو بریم ما هورجان و موسی جان که زیاد شوخی هم کردن کیک و کالا و چیزا را فرمایش دادیم گرفتیم هورجان ما دیگه لالیپاپ زیاد خوش داره کت موسا دیگه از وقت کیک چیز کنم تبریک باشید هورجان چه گوتی؟ کل دانه مرکت شیرنی کده دوستای عزیز ما امروز از هورجان ما را سالگرد 6 ساله تکمیل کردیم
خداوند عمر طولانی نصیب کنه. از دعای پدر مادر می باشه که پدر مادر خود خدمت کنه و کل ملت خدمت کنه. کوشش کنه که هور جان ما هر رشته را که دوست داره به اون رشته درس بکنه، تحصیل کنه و به مراز منصب خدمت کنه. دیگه به هور جان ما از طرف پدرش کیکان گرفته، کالام گرفته، دیگه کام گرفته، میره برسنامه جانش گرفته. دیگه برخواست خودش هور جان ما میگفت که کلش بلو باشه. من ایوام که دفعتا کل چیزایش تغییر خود میدنه، پینک باشه، بلو از بچه هست و پینک از دخترها هست. بازمان بگم و دفعتا ورش تغییر داریم، کل چیزایش رو پینک کرده. دیگه هور جان ما ناله 60 ساله شد بخیر. حالا که قطع میکنی بخیر؟ خیلی باش که اول یک چند قطع عکس بگیریم سیز؟ یک دیگه شمسیه سرک مقبوله و کالت مقبول است؟ دیگه کلاگک هم مقبول است؟ دیگه گوتیگکت مقبول است؟ خوشت آمد؟ کالای چقدر ناز است دیگه دختر پینکی و پینکی استی؟ یکت مزه داره؟ کال من نخوردی او ایچ طور است ای هپی بردی تاجت؟ خوبش است؟ بسیار؟ آفرین امروز چیه پس؟ سالگری هوره است؟ موسا چی کده؟ بیا که موسا را نشان بدیم که موسا چی گلا را به او داد. موسا شما تو بگره؟ باش پاک کنم باش پاک کنم اینجا بیشی نه کاغذ بیارم موسا جان باش موسا را بگیرم. موسا؟ او بازی؟
عزیز بالاخره رسیدیم به افطاری. ساعت چند است؟ ساعت هم بوده است 8 بجه سرما شده. افطاری کرده بودیم فقط با یک گلاس آب. یک گلاس آب. من خودم موتر آب گرفتم همونجا افطاری کرده بودم در آباد آب الان شکن کردم. مثال آمدیم که سینه جان دیگر تیاری گرفته باش که ما هم گشنه شدیم. دور از دلتان اگر شما طرف روز میبینید ما دیگه امیال خود ما رقم دیکنستیم که حد نداره بخاطر که اورنج بخورش اورنج بخلا بچه می رقم اورنج خوش داره. دوستای عزیز وقت از طرف روز اگه ویدیو رو ببینین و ما روزه باشین باز دیگه دور از دلتان دوستای عزیز. سینجان چیزی پیام داری؟ فقط داخل میگم که دیر زیاد تمنا نکن که دی ویدیو راست روی من ویتاس په اجازه ډوډۍ نشجن کو که تاسو هم ډیر مننه نکوم چې زموږ پرانه کلیز کلاس رمال وی کومنټونو مسیجونو څخه مو مبارکان څخه مو مخکې نړۍ مننه. الله مو همیشه خوشاله وساته، خوشاله اوسئ. خدای پامان. دوستای عزیز نازفتنمانه بعد از یک مدت طولانی که آمدیم یک ولاگ بگیریم به یوتیوب ما که انشاءالله کوام پیش بره. به چند وقت است یوتیوب سینه جان فریز شده دیگه و یک لایک و ویو سبسکرایب نمیه. دوستای عزیز فالو کنین، سبسکرایب کنین و ویو ما بالا بره انشاءالله به امید ویدیوی بهتر. فعلا وقت خوش، رمضان خوش با همه. زیادہ